غنی بابا د غم د سرنامې په نظم کې وایي چې پنسن में बखमीर रुख को कलम तश د سیاحۍ نه کوټه کې یخ او تریخ لوګي بهر یخه سیلی. دا نظم غنی خان لیکلی دی په کال 1950 کې او غنی خان په ضمانت باندې راوته و د یو څو ورځې دپاره د جیل نه. نو نظم یې لیکلی دی په غم باندې چېرې زما سره غم د څه دی یا د قام یو مشر چې نه به د څه غم کوي. نو د دې غم به کوي چې یاره بس زه او زما بچي دي همیشه دپاره خوشحاله عوام دي مري قام دي تباه برباد شي خو چې بس زه او زما د بچو 15 واړه ګوتې په غوړو کې که نه دا غم د قام د حقیقي مشرانو لیډرانو سره د څه وي. نو غني خان وایي چې یاره زما پنسن تاسو پیژنئ که نه کم چې لیکل کوي او صحیح پکې نه وي وایي چې هغه خو بخمیر کېدای شي بخمیر د غني خان ملازم و خادم و چې هغه ورک کړی دی او قلم چې را سره دی نو هغه هغې کې صحیح نشته دی. پخوا به چې کوم قلمونه نو پای کې به صحیح اچول کېده چې کله صحیح به ختمه شوله نو بیا به لیک نه کوو. اوس خو به نن سبا خو بالپینونه دي نو دا ډېر وخت چلیږي. نو غني خان څه لیکل غواړي څه پرېښودل غواړي دې قام ته اوس لیکي په څه باندې نزول یعنی امد را روان دی او دا قام د څه نه خبره خو پنسن خادم ورک کړی دی او په قلم کې صحیح نشته دی او کوټه کې دننه ناست دی نو پای کې یخ او تریخ لوګی د ژمي موسم دی نو اور بلیږي پای کې هغه یخ او تریخ لوګی او بهر چې دی هغه وتی نشمه یخه سیلی لګي. د ژمي موسم داسې چې کله سړی په کور کې ناست وي اور بلیږي نو بار وتو تړه نه کېږي. په غني خان باندې هم دغه حالات راغلي دي او دماغ مې پریشان زړګی پرېوتی د مستۍ نه خیالات مې رک نوستلي غنم والی په ګلی. دلته کې لیکلي دي غنم والی په ګلی که نه خو که دا غم وهلي په ګلی راشي نو هم صحیح ده خو غنم والی په ګلی راشي هم صحیح ده چې غنم چې کله ګلی ووایي نو هغه ونوستل شي او خواره واره شي بیا په لاس چاله نه راځي. نو غني خان وایي چې دماغ مې پریشانه زړګی پرېوتی د مستۍ نه زما دماغ چې دی هغه ماله د وخت جابرانو ظالمانو خفه کړي دي پریشانه کړي دي. هیڅ بې سره باندې ظلم دی بغیر د جرم نه بغیر څه د قصور نه او په بند کې پروت یم سره د خاندانه. نو دماغ مې پریشانه د چې کله دماغ مې پریشان وي نو بیا زړه د مستۍ نه پرېوتی په زړه کې مې مستی نشته دی کومه مستی چې په کار ده نو په زړه کې هله مستی راځي کله چې دماغ خوشحاله وي او خیالات مې رک نوستلي غنم والی په ګلی. نو ځکه زما چې کوم خیالات دي هغه داسې ورک دي او داسې نوستل شوي دي لکه څرنګه چې غنم د غنمو فصل ولاړي په پټو کې او ګلی پې وشي او سمداسې وینولي را وینولي. نو د غني خان خیالات ډېر قیمتي دي څنګه چې د غنمو فصل قیمتي وي او د خلقو د خېټې سوی د مړولو لپاره انتظام په هغې کې پروت دی د ټول کال لپاره. نو دغه رنګې الله سبحانه وتعالی غني خان له دماغ ورکړي دي خیالات ورکړي. د غني خان خیالات ډېر قیمتي دي خو د ده نه قیمتي اصول ته اساسې موږ ته ولې پاتې نه شوې. نو دا په غني خان باندې د وخت ظالمانو ظلم کړی دی او دغه ظلم په غني خان نه و دغه په موږ باندې په ټول قام باندې دی. که غني خان له الله سبحانه وتعالی په حکم باندې زمونږ د سامراجي او زمونږ د تورو فرنګیانو د تور فرنګیان چې دی ولا اذیت نه ورکولې دی خفه کولې نه نو نن به چې غني خان موږ ته څومره قیمتي خزانې پرېښې نه وي څومره قیمتي خزانې به وي او موږ به په مزو سر ډېر څه به راته الله پاتې کړي د غني خان د خیالاتو نه. خو د غني خان دماغ دی همیشه د پاره پریشان او منتشر ساتل. نو غني خان وایي چې خیالات مې بالکل منتشر دي داسې نوستلی شوي دي لکه غنم چې ګلی والی یو ځای بل ځای پراته. دنیا مې د امید د رڼا نشته تکه توره او د غم د قصو ډکه د خندا اواز خیر. خیالات چې دي هغه خو قیمتي دي نو
خیالات هغه چې زړه مطمئن وي، زړه خوشاله وي او زړه د مستۍ نه ډکي، نو د دغې زړه نه چې څه راوځي هغه به قام له خیر ورکوي، هغه به د قام د تربیت دپاره ډېر غټ لویه سرمایه. خو چونکې دغې ته د تورو فرنګیانو غني خان پرېنښودو، نو دغه وجه ده چې غني خان بیا وایي چې دنیا مې د امید د رڼا تشه تکه توره. زما د امید رڼا چې ده که نه، زما چې کومه دنیا ده، نو د هر انسان یو خپله دنیا د مستقبل. غني خان وایي چې زما د مستقبل دنیا چې دغه راته تشه او تکه توره ښکارېږي، هېڅ پکې نشته، نه به مال څه په لاس راشي او نه به زما قام له څه په لاس ورشي. موږ به همیشه دپاره خوار وزار یو. د غم د قصو ډکه د خندا اواز هیر. زما دا دنیا چې ده را روان وخت دا به د غم د قصو نه ډک وي، او روزانه به یو داسې حادثه زما په قام باندې تیریږي چې خنداګانې به یېرېږي. نن هغه وخت دی او نور دیم الله خیر کړي، حالات ډېر خراب دي. نو دا غني خان د مخکې نه دا خبره کړې ده چې دنیا مې د امید د رڼا تشه تکه توره او د غم د قصو ډکه د خندا اواز یې. زما د امید چې کومه دنیا ده هغه د رڼاګانو نه خالي ده، هغې کې به تیاري، ځکه چې د قام مستقبل مې تیاره دی. او بیا قام به دا اوس خو ایله لکه دا 2م کال دی زمونږ د وطن د جوړېدو، او دغې ریاست په موږ باندې دومره جبر وکړو چې بې د څه ګناه نه ټول لوی واړه په جیلونو کې پراته یو. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې را روان وخت به زما د قام ډېر خطرناک، ډېر خراب وي، خوشحالي به یې چېرته نصیب نه شي، روزانه او پیغامونه را روان وي او خنداګانې خوشحالۍ به یې د سره په برخه را نه شي. هره لمحه د سا ترخه بې خونده وچه سپوره، محمود ځان لیونی کو شو ښایسته ایاز هیر. او زما د ژوند هره لمحه چې ده او د سا، زما د سا هره لمحه هغه ترخه ده، بې خونده ده، وچه ده، سپوره ده. ځکه چې شروعات هغه زما ریاست زما د قام سره سم ونه کړو. دا سیاسي نظم دی، تاسو زه په سیاسي انداز کې وړاندې کوم. شروعات هغه ریاست د قام سره ښه ونه کړو، نو چې کله شروعات خراب وي انجام خو به یې د دې نه زیات خراب وي. نو ځکه زما د ژوند او زما د سهاره لمحه هر یو سیکنډ هغه تریخ هم دی، بې خوند هم دی، څه خوند او څه لذت پکې نشته دی، وچ سپور څه غوړ زیړ پکې هم نشته دی. یعنې زه به د خپلې خاورې او د خپل اختیار چېرته مالک نشم، او زما نه به زما خاوره او زما اختیار چې دی هغه تور فرنګي همیشه دپاره په خپل موټي کې ساتي. محمود ځان لیونی کو شو ښایسته ایاز هیر. محمود چې دی هغه په ایاز باندې مین و. څوک چې په چا مین وي هغه به د خپل معشوق حال ویری چې لیونی شي. نو که د محمود نه ایاز هیر دی او د ښایسته ایاز هیر دی، نو د څه چل کړی دا لیونی شوی دی. مقصد دا دی چې یاره زه زما قام زمونږ را روان وخت یعنی مستقبل چې دی هغه زمونږ ایاز دی. مونږ په را روان مستقبل چې زمونږ نسلونه الله سبحانه وتعالی آباد کړي او زمونږ قام د دنیا د قامونو سره سیال شي. چې زما قام د دنیا په ملکونو باندې ګرځي نه، چیرې د ایران په غرونو باندې اوړي او په سمندرونو باندې د سپین او په سیندونو باندې ځان لاهو کوي. چیرې بل ملک لاړ شم ملکونو پسې دروازې بندې کړي چې نه به راځئ، د ده په خپل وطن کې ګزاره نه کېږي. جنګونه دي پکې، بمونه دي پکې او دماکې دي پکې او وال دي، ټکول دي، غربت دی، ضلالت دی، ناانصافي ده، لوږې دي، تندې دي. نو دا چې دی دا ولې قام دا نه غواړي او د قام حقیقي مشر همدرد مشر چې دی خیرخوا هغه دا نه غواړي چې زما قام داسې شي. لکه څنګه چې ما تاسو ته دا نقشه راښکله. نو محمود ځان لیونی کو شو ښایسته ایاز هیر. مونږ خو د را روان وخت او د خپلو نسلونو د مستقبل د تحفظ دپاره تحریک چلو. زه زما پلار زما رونه
او زما د پلار او زما د ورور او زما چې کوم منونکي دي موږ خو دې لپاره قرباني ورکوو. خو قام چې دی هغه ځان بالکل بې خبره کړی دی او د را روان وخت تعمیر د ده نه هېر شوی دی چې را روان وخت په ده څنګه راځي. نو ما خو له خبره وکړه چې بی وخت هم خراب را روان دی، تیاری وکړئ، د دې مقابله وکړئ چې دغه خراب وخت د باندې رانشي. او دا به د باندې ولې راځي چې کله د یو قام سره د خپل را روان وخت او د خپلو را روانو نسلونو فکر نه وي. دا نن چې ټوله دنیا ګورئ دا ترقي یافته دنیا چې ده نو دا د دې مشرانو ځانونه ستړي کړي دي، نو ځان دپاره یې نه ستړی کړی، د خپل را روان وخت او د خپل را روانو نسلونو دپاره یې ځان ستړی کړی و. نو هغوی مشقت برداشت کو لاړل، خو نن د هغوی نسلونه په ټوله دنیا باندې راج کوي. نو دغه رنګې کو چېرې موږ پښتون قام هم یو شوی وي او د یو مشر په قیادت کې دی د خپلو نسلونو د خپل مستقبل دپاره کار کړی وي او داسې کار یې کړی وي لکه څرنګې چې محمود په ایاز مین و، دغه رنګې چې موږ په خپل نسلونو په خپل روان وخت باندې داسې مین شو، فکرمن شو، نو الو به زمونږ را روان وخت سمیږي. خو قام لیونی شوی دی او بالکل بې شعوره دی. هغه دغه بې شعورۍ او دغه بې خبرۍ او دغه غفلت څه چلو کو بس قام یې په تاوان کې کو، را روان نسلونه په خساره کې دي. بیا غني خان لیکي دا غم نه د طاقت د حکومت نه د شوکت دی، دا غم د تیرېدو دی بې مطلب د ژوندون. غني خان وایي چې زما سره چې کوم غم دی او زما د پلار زما د رور سره د باچا خان سره د ولی خان سره او زمونږ د ملګرو د منونکو سره د خدای خدمتګار تحریک هر یو کارکون چو، نو دا غم د دې نه دی چېرې طاقت ته من حاصل کو، حکومت ته منګوالو، شان او شوکت ته زمونږ جوړ شي. نه نه نه، لکه څرنګې چې د دنیا د نورو قامونو مشران خپل قام استعمالي او ځان بادشاه جوړول غواړي، نو دغه رنګې زمونږ نیتونه نه دي. دا غم نه د طاقت د حکومت نه د شوکت دی. وزه زما پلار زما رونه او موږ ټول خاندان او خدای خدمتګار چې په جیل کې پراته یو په جیلونو کې، نو دا د حکومت د حاصلولو لپاره نه، د تخت د حصول لپاره نه، د تاج په سر د کېښودو لپاره نه ده، بلکې دا غم د تیرېدو دی بې مطلبه د ژوندون. دا موږ سره چې کوم غم دی نو دا د دې دی چې زمونږ د پښتنو ژوند دا بې مطلبه تیریږي. د سارو په شان بس یو ژوند دی او څنګه چې د سارو سره مستقبل نه دغه شان د پښتون قام مستقبل نشته. کو تاسو بره پښتونخوا وګورئ، کو تاسو کوزه پښتونخوا وګورئ. بره پښتونخوا خو به تور پیرنګي حالت نه و، هلته خو ازادي وه، خو هغې مشرانو د بره یعنی د افغانستان مشرانو یو ځان له ملک و، د هغې مشرانو د هغې مولانو څه چل وکړو، هغوی ژوند تیر کو بې مطلبه، بس صرف ځان ډکول. دقیقې کې هغوی ژوند تیر کو، د هغوی بادشاهانو، کو د هغوی مشرانو، کو د هغوی مولانو. قام له یې څه ونه کړو، یعنې که هغو څه کولی نو بیا ډېر څه به یې کړي، بیا باچا خان ته مجد نه و. خو هغوی هم د سارو په شان بخښنه غواړم، ما نه زما ملګري خفه نه شي د افغانستان خو د افغانستان مشرانو همیشه دپاره د غیر ذمهوارۍ ثبوت ورکړی دی. هغوی د سره د پښتون قام د را روان وخت او د خپل قام د را روان نسلونو فکر نه دی کړی چېرې دوی به څنګه آبادېږي، دوی به د قام سره، دوی به د دنیا سره څنګه سیال کېږي، دغه فکرونه یې نه دي کړي. نو غني خان سره او د باچا خان سره د ولی خان سره دا غم دی، نو هم د دې دا غم په زړه کې دی او د دې چې کله اظهار کوي نو سامراجي طاقتونه یې څه چلو کړي، هغه په مخالفت کې راپاسي او راونیسي، جیل ته کړي. نو غني خان وایي چې دا موږ چې څومره سخت یې تېرو ځان دپاره، د ځان د شان شوکت دپاره او د تخت او د تاج د حاصلولو دپاره نه دی، بلکې د دې دپاره دی چې د هر پښتون ژوند دا د مطلب نه ډک شي او د ده هر لمحه او د هر وخت چې دی هغه معنوي شي. اوس بې معنی تېرېږي. نو زما عزتمندو اوس ته دا خبره کوم، هر پښتون ته مې دا خواست دی چې خپل ژوند معنوي کوي.
او چې کله مونږ جون معنوي کو نو زمونږ را روان وخت په معنوي وي کني لاړو تو شو تو یو او تو به یو نو دا غم د تیرېدو دی بې مطلبه د ژوندون دا غم زما صرف مونږ دا غم دی چې دا ژوند ولې بې مطلبه تیریږي مونږ پښتون قام له ولې څه په لاس نه راځي او بیا غني خان لیکي په اخر کې چې لیلا محمل صحرا هم تیار دی خو افسوس د ځان لیونی کولو همت و نکړو مجنون غني خان ورته چل خید قام تا چې ګوره داسې د الله د طرف نه دا ضابطه ده چې کم قام په خپل حالات بدلول غواړي نو الله سره الله خپل مدد ملګری کی او چې کله قام بالکل په نشو تماشو کی او په خپل زه پښتون یم په دې فخر او افتخار کې پروت وي نو الله سبحانه و تعالی مدد نه کوي غني خان وته دغه ضابطه یادای چې د خدای دوستانو لیلا محمل صحرا درې سيزونه لیلا بچا باندې چې مجنون مینو محمل د لیلا هغه کی جوا چې پای کې ودا کې نستلا خو غاړي نو کنه د وخت پاسه بکی جوا ډوله په شکل کې نو پدې کې بلیلا ناستوا او د یو ځای نه بل ځای ته تلو په صحرا باندې داغه تیرېدو نو په دغه صحرا کې ورته مجنون پړاو هم اچول او جون باغ په دغه کې تیراو چیرې ز زیبا نو زبوي نه ما غني خان وای چې اے د قام ظلمو اے د قام وګړو ستاسو د پاره هر څه تیار دي چې سب تعمیری مستقبل د نورو قانونو کې دیشي او جوړې دیشي دا ستاسو هم دي هر څه تیار دي لیلا محمل صحرا لیلا هم دا محمل هم دي جاوم تیار ده او لیلا پکې ناسته ده صحرا هم دي په صحرا کې روان دي هر څه تیار دي خو افسوس څه نشته دي د ځان لیونی کولو همت ونه کو مجنون اوس مجنون چې ون هغه خو شهزاده او هغه په محلونو کې پاتې کېدو چې په لیلا باندې مین شو لیلا سره خو ملاقات هر وخت نه کېدو نو د هغې په مینه کې لیونی شو مجنون څه د خپل نوم قیس و دا قیس بیا مجنون شو لیونی شو لیونی ورته خلکو ولې روغ موټو د هر څه پرېښود دنیا پرېښودله او په صحرا کې د خپل لیلا د لیدو دپاره استوګنه اختیار کړه چې لیلا به خدای خبر چې په کال کې یو پیره تېرېدله د دغې صحرا نه او که په میاشت کې به تېرېدله که په 2 کاله کې خوب مجنون ورته ناست په دقسې چې اوس په لیلا راشي زما عزتمندو ای زما پښتنو مونږ ته خپل مستقبل بالکل لکه د ناوې په شان تیار او سنبال کړی ناست دی خو پښتون ځان نه لیونی کوي د ځان لیونی کولو همت ونه کو مجنون ته به ځان لیونی کې د ځان د لیونی کولو همت پکې تر کومې پورې چې پښتنو او د پښتنو مشرانو دا کو سیاسي مشران دي کو مذهبي مشران دي او که هر څه مشران چې دي کو شاعران دي کو هنرمند دي کو قلمکار دي دا ټول به ځان لیونی کوي د ځان د لیونی کولو همت پکوي د څه دپاره د مستقبل د تعمیر دپاره چې زمونږ را روان وخت ټیک ته مونږ په سختو کې یو خو په دې سختو کې ته ځان لیونی کا چې بای نه تر کومې پورې به دا خبرې کېږي تر کومې پورې مونږ غلامان یو تر کومې پورې به زمونږ سره زیاتی کېږي بس ځان لیونی کا هر سړی ځان لیونی کي چې ځان لیونی کي نو بیا څه دي بیا لیلا محمل او صحرا درې واړه تیار دي تاله به الله خپله خاوره هم درکړي د خپلې خاورې اختیار به هم درکړي او بیا به ته د نورو قامونو دپاره د چترۍ حیثیت لري چې په نور چا باندې غرمۍ یا باراني به راځي ستا د لاندې به پناه اخلي ته به خلکو له پناه ورکې دا نه چې ته اوس خلکو له ځې چې یاره ما دې خپل وطن ته پرېږده څومره زما افغانیان رونه دا 40-50 کاله وشو مال افسوس راځي په دې خبره باندې چې یې لکه پښتونخوا دا د چا وطن دی موږ ته مهاجرین وایو هغه غریبان هم ځان ته مهاجر وایي پوله ستنګه یو ولس ستنګه او دا څوک دي د کابلیان دي او دا مهاجر دي
یا لکه په خپل وطن کې څنګه ته کډه په سر شوی، ته څنګه مهاجر شوی د سوات د ملکند باندې حالات راشي او په ثوابۍ کې څنګه ای ډي پیز ورته وایي، وزیرستان او د کورم ایجنسۍ او د دغه زما د خپل خاورې به الته کې به حالات د خراب کې ته به بیا ای ډي پیز شي، مهاجر بشي په خپل وطن کې. نو دا په ترکه مې پوری د دې حل څه دی؟ چیرې زه ما سره خو زه خو دې حالاتو سره مخ یم، خو چې زما روان نسلونه دې حالاتو سره مخ نشي، او دې حل دا دی چې به ځان به لیونی کړي. نو بیا لیلا محمل صحرا دا هر څه تیار دي، کمې سره کمې صرف دا دی چې پښتون یو کېږي نه، او پښتون چې دی هغه دوکه کېږي. پښتون په هغې خلکو باندې اعتبار کوي کم چې د تورو فرنګیانو خلق دی، کم چې د هغو دلالان دي، نو هغه خلق زموږ مشران دی او په هغو باندې موږ بس دوکه کېږو، ځان لیونی نه کړو. زما عزتمندو غني خان غواړي چې یاره پښتون قام د خپل روان نسل او د خپل روان وخت فکر وکړي، غم دی وکړي، خو غم یې ونه کړو ژوند به لاړ شي بې مطلبه به تیر شي لکه د څاروو په شان او هېڅ پتې جوړ نه شي. دا د غني خان نظم وکړو چې ستاسو خوښ شوي نورو ته ورسوئ. الله مو خوشحاله